ما ته ښه توجه کوئ اندي شان سره مو فطرت کې بل شی هم یې دی هغه څه شی دی هغه شی چې مو فطرت کې خیده هغه انسان فطرت کې څه چوک چا سره خو کې دی هغه شکر دا د انسان فطرت کې که ځوان صرف انسان نه د حیواناتو کې هم د عادت شته دی توجه مده څه چوک چا سره احسان وکړي دی هغه شکر ادا کول دی هغه شکر ادا کول دا د انسان خصوصي طور سره انسانان نه علاوه متویل نور مخلوقاتو کې هم دا عادت شته چا سره نیکی وکړي هغه ته شکریا ادا کوي که تاسو سوچ وکړئ مختلف حیواناتي مختلف حیواناتو کې هم دا طریقه شته دی که نشته دی شته دی ما یې واورېدې یوه کیسه پړوله چې ته چا کور کې منګور و هغه بچي و یعنې بچی و د کور یې مالته و نه د کور مالک لګیا شولو دا وړه وړه بچي مور به چې تا بهر لاړه وه نو ټوله وړه وړه بچي څه شي کې واخیستلو بهر یې وکړلو کور نه نه څه کله هغه منګور وړه وړه بچي څه مور یې راغلله ویل دلته نه دي موجود نه هغه لګیا شوله د هغه کور کې نه یو د دهي پښتو کې موږ تاسو ته پیه یو پیه د هغه کوم هغه ظرف و یعنې لوښی چې کوم کې دا پی وې هغه کې خپل ټول زهر خلی کو څومره زهر و هغه ورکې خلی کو دی وجه نه چې ری ما بچي ځای کو زه به اوس داسې کار وکړم چې تا بچي ځای کو څه وخت بعد مور یې سترګې غړوي څه کور مالک لګیا شو ټول بچي راوړلو مغه ځای کې کېښللو څه کله کېښللو هغه د وړو بچیو مور لګیا شوله او کوم لوښی و کټه ووایي خاورو لوښی برتن هغه نه هغه تاو شوله دوره زور دوره فشار ورته ورکړو څه یې مات کړله و هغه څومره پیوې ضایع کړل څه اول کار یې څه وجه نه کړی و هغه معلومه دی تدبیم کار یو قسم ته هغه سره یې یو قسم هغه احسان وکړو څه بچیو ته رول دی هغه شکریا ادا وکړه چې تای ما بچي څه بچیو حفاظت وکړو زه به هم تا بچي مرګ ته ویر نه کوم نه دغه نه صرف ماتویل انسانان حیواناتو کې تاسو وکړئ سپی دی عموما سپي چا کورو کې خلک سپي ساتي چې څوک کور ته ورسي مثلا ځنه وخت کې سوال نه کوي چې تاسو سپي ښکلو نه وي ټیک شو که نه خندا سپی چې یو درنده دی یو داسې حیوان دی چې خلکو نه ویرېږي اندې ته که تاسو سوچ کړی وي ځنه ټایم کې که ته په یوې لارې تېرېږې هېچا ډېر کال سپی ویل نه وي که ته ورته روزانه څو لقمې چوې نغان ورته اچوې بیا څه کېږي عادتېږي بیا صرف کور مالک نه د پردي سړي دا څه نه وي که نه څه نه دی دی که نه که تاسې ډاکومنټري کله کله کس وي ځنه وخت یې درنده لکه شعر ما لیدل تاسې بل دلی وي دوره یې ځان سره عادت کړی وي څه احسان یې کړی وي هغه ورته روټۍ چوي غوښه ورته چې هغه روټۍ خمه غوښه دی که نه دې حده پورې څه بلکل هغه کاس د ویر شي سره غاړ وځي شعر ورته څه نه وایي توجه مو کړی دی که نه هم دی کړی خبره دا دی څه انسان فطرت کې هم دا شی ټول نه زیات موجود دی چې د خپل احسان کوني شکریا ادا کوي خو څه کله دا د انسان فطرت دی پس د احسان کوني شکریا دا د انسان فطرت کې ښه دی مخلوقاتو فطرت کې خاص کر انسان فطرت کې ښه دی اوس مو سترګې غړوو توجه درنه غواړم مو سترګې غړوو چې دې کائنات کې مو سره ډېر لوی احسان شوی دی ډېر بې حده احسان مو سره شوی دی او نه شوی یو احسان دا دی چې وکسه مو تاسو ته خدای یو سالم وجود را کړی دی ښه مذهب یې را کړی دی د احسانات دي خدای نه څومره مو تاسې معاشرې کې مو تاسې عمر والی مو تاسې نه کم یا زیات کسان دي هغوی مو تاسو شانته سالم نه دي څوک غوړ دي څوک وړاندې دي څوک یو قسم بیماری کې مبتلا وي څوک بل قسم بیماری کې مبتلا مو ته سالم یو ما ته ویله څه ښه روغ مذهب خدای ته راکړی دی اسلام مسلمانان یو ټیک شو که نور رقم مختلفو نعماتو ته سوچ وکړي ښه روغ ملک خدای ته راکړی دی دې سره سره انسان سوچ وکړي والدین د خدای بهترین نعمت دی ښه استادان د خدای بهترین نعمت دی ښه کور خاص سوسایټي دا ټول د خدای نعمتونه دي دې نه علاوه ایمو کانې پینې دپاره مختلف قسم ته خدای کانې پینې والا شونه پیدا کړي دي قرآن کې د خدای څه وایي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که چېرې تاسو د الله نعمتونو شمار کول وغواړئ
دا تاسې نشو کولی شمروای نشئ دوره د الله نعمتونه دي خو څه کله دا شی منو څه بالکل مو سره بشماره نعمتونه دي اوس عقل مو ته ای څه پکار دی چوک تا ته نعمت دیر کی چوک تاسې احسان وکړي هغه ویری ګوډ شکریا ادا کړئ ماشاءالله متوجه خدای عزت درکړي پکار دی که شکریا ادا کړي خو شکریا خو ادا کړو عقل یې څه چوک تا سره نیکي وکړي هغه پکار دی شکریا ادا کړي ټیک شول مو دا منو چې مو سره نیکي شوي دی خو اوس چا کړي دی دا نه پېژنو توجه مو دی لکه اوس خدای ما کې ته بیمار یې تا ته سخت زور دی ته پیسو کمرې کې بېلی پریشان یې خدای څه به کوم یو کس لګیا چې تا ته کمرې کې مثلا 10,000 روپۍ واچوي ته وایي څه بس زار چوک یم تا ته ځان نه ښیم ما ته دعا کړه د 10,000 روپۍ باندې ته خپل ضرورت پوره کړه ته به څومره هغه ته دعا کوي څومره به یې هغه شکر ادا کوي او کیدای شي ته به کوشش کوې څه په څه دا کار زه پیدا کوم چې دې زه شکر ادا کوم ټیک شو نو خبره دا ده چې کله مو تاسې دا شی منو چې مو سره بې حده احسانات شوي دي اوس مو ضمیر مو مجبروي په دې باندې څه پکار دی د دغه احسان کووني شکریا ادا کړو اوس دا شکریا بیا ادا کوې چې ته وپېژندې څه ونه پېژندې بیا شکریا نشي ادا کولی نو یو خو دې لحاظه د خالق کائنات د مو محسن څه مو چا پیدا وکړي مونږ یې بېشماره احسانات کړي دي دې لحاظ سره څه پکار دی هغه شکریا ادا کړو شکرې دپاره پیژندګلي شرط یې پکار دی هغه تلاش وکړو توجه مو دی و دې سره سره بله خبره دا دی توجه څه ته چا شکریا ادا کوې شکریا به ته هله صحیح ادا کولی شې ډېر توجه ده نه غواړم ته شکریا هله صحیح ادا کولی شې څه کله کوم کس ته شکریا ادا کوي هغه وپېژندې هغه حال مطابق شکریا ادا کړي سوچ مو دی مثال پته ورت تا سره چا نیکي کړي دی ته غواړې ایدي شکریا ادا کړي شکریا دې شکل کې ادا کوي یو ټایم ورته ټکاله کوي اوس ته ټکاله ورته کوي پکار دی هغه تا ته حال معلوم وي څه دا مریض نه وي څه سخت شوګر وي ته ورته که شوګر بیا خواږه شي نه شوګر ول نیمانه وي که نه مثلا چاولې نیمانه وي الو نیمانه وي ځنې نوره بیمارۍ وي مثلا خدای ما کې زړه تکلیف دی ورته هغه غوښه کټه غوښه یو څه غوټه غوښه یو نور شي نه نیمانه وي نو پکار دی چې هغه حال معلوم کې څه کوم کاس دی هغه مزاج مطابق شکریا ادا کړي نو پس مو سره خلاصات د دې خبردار شوه څه بېشماره احسانات شوي دي موږ غواړو د دغه احسان کووني شکریا ادا کړو دا به هله ده کوو څه کله دا وپېژندو څه څومره پورې مو پېژندلي نه وره پورې نه هغه شکریا ادا کوی شو نه هغه شان مطابق شکریا ادا کوی شو نو دی مو دویمه مجبوري شوله توجه مو دی که نه م دی دریمه خبره دا دی توجه دریمه خبره دا دی چې ځنه وخت یوه خبره که ضعیفه